مخه پکېږه که څوک درته کله ناکله په سپک نظر وګوري د یوسف په شان قیمتي سړی هم په پیسو باندې خرڅېږي. کله ناکله سړی خفه شي پلاني زما قدر ونه کړو هغه راته سپک بولي هغه هېڅ خبره نه ستا قدر قدردانو ته معلوم دی د درنو قدر د درنو سره وي سپک سره د درنو قدر نه وي. د یوسف علیه السلام په شان قیمتي انسان د الله ولی هغه په یو څو کوټه پیسو روپو باندې خرڅېږي قدر خو هغو ته نه و معلوم که نه وکانو فیه من الزاهدین. نو د درنو قدر د چا سره وي د درنو سره او د زرو قدر د زرګر سره وي.